سکالی یو پیرډ تماتم راځي مدرسې ته مختلفو کالجونو پسې جوابونه رااله دا الحمدلله په هر یو پسې راځي اسلامیات د پاره دی یو سیزبل هغه یو 25-30 هزار روپۍ تنخواه لیلتزي خپل کور ته ځي کالج کې 25-30 هزار روپۍ تنخواه لی تاسو ته چې دغلت مسجد کې ناشته فیض الحسین مولوی صاحب دا تاسو په دغه جمعات کې چې 15 ټیم منځونه درته درکې دا تاسو سره ماسختنې درس درکې دا تاسو بچو ته الله الله ورخی الف با تا ورته ورخی ما ته قدر وکړو ټیک ده کنه ان شاء الله ما ته به د دې غنو هر یو کس په خپل ذمہ د ضرورت سری د کتاب ضرورت ته د در کپڑے جامې ضرورت ته د در دوايي ضرورت ته دا به ما ته ان شاء الله په خپل ذمہ پرز غنو ټیک ده کنه ان شاء الله هر سړی به مسجد د زمونږ د ټولو کور دی دا به آباد ساتو کور ته ما ته یو سیز راوړو ما ته مسجد تم سوچو ګرغه مسجد هم د الله کور دی دغه کوم زمونږ بچو ته غ دین ور زده کولای کیږي ما ته هغه تم راشو دغه مسجد هم خپل سلیریش غنټه په بنیاد باندې آباد کو بهر محترم او اخیره خبره کوم ما تاسو په وړاندې حدیث لوستو دغه حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای القرآن حجت لک او علیک دا قرآن یا ستاره لپاره حجت ته یا پتا باندې حجت ده نن کماو ته دا قرآن ازدکو دا قرآن خپل بچو باندې ازدکو دا قرآن هم صرف د ختم نه پاره ونه ګرځو دا ها ختم نه مونږ انکار نه کړل صرف تبرکات لپاره مونږ ګرځو چې رمړی پسې ختم وکا دکان له ختم وکا چې برکتی شي نه دا قرآن هم ازدکو خپل فیصله هم د دې قرآن مطابق کړي ان شاء الله دا قرآن به زما ستاره لپاره به حجتي دا به بیا جګړه کوي دا هغه وفادار ملمه ده چې ما او تا به ان شاء الله جهنم په تیارو کې میوازي نه پریدي ان د قبر په تیارو کې هم یوازې نه پریدي ان شاء الله تر هغه وخت پورې به دا وفادار ملمه بیا مونږ نه پریدي تر څو چې جنت ته نه یو داخل کړي اها کنن ما ته بے قدری وکړه خپل بچی نه خبر نشو د جمعات مدرسې نه خبر نشو الله او رسول هم په ونه پیژاندو بیا الحجت القرآن حجت لك او علی بیا دا قرآن پتا باندې حجت ده بیا به وي رب قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پروردگار زما د قوم د دې قرآن سره کم سلوک کړو دا قرآن شاته ورځول د دې قرآن نه ټوګي جوړې کړې وي محترم او اسنه چې زما استا خلاف حجت جوړ نشي ها د حجت زما استا لپاره حجت چې ردی لپاره و ان شاء الله خپل دغه مدرسې مساجد آباد ساتو کنه ټیک ده ان شاء الله الله رب العزت تیر عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین پس کې نه ان شاء الله پاسې گئی